د لوی کندهار په اوسمهالو رسنیزوالو او فرهنګیانو کې میرویس اتل یو پیژندل شوی نوم دی. نوموړی یو کم 40 کاله وړاندې په کندهار کې زیږېدلی دی. په 2014 کال د کندهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي له پښتو څانګې فارغ شوی دی. 15 کاله تر مخه یې له وړانګې راډیو سره ژورنالیستیکي مزل شروع کړ. بیا کلید راډیو ته ولاړ. هلته یې تر 7 کاله د راډیو د عمومي مسؤل تر څنګ بېلابېلې وظیفې سرته رسولې دي. له تېرو 7 کالو راهیسې په کندهار کې د زما راډیو د نشراتو مسؤل دی. میرویس اتل د رسنیز فعالیت تر څنګ شعر او لیکوالي ته هم پام کړی دی. دی د ټولنې ذهنیت جوړول د لیکوال اصلي مسؤلیت ګڼي او زیاتوي ټولنیز خصلت تربیت بې له ذهنیت نه ممکن دی. ذهنیت ته مسؤل لیکوال دی او خصلت ته مسؤل ټولنیز فعال. خو خپله لیکوال هم په عین وخت کې یو ټولنیز فعال دی. مګر دا مهال لیکوالي زموږ د ټولنې د یوې طبقې کار دی، هغه هم د یوې کمې طبقې. ټولنیزه سوې نه ده. کرکټ د تېرو 20 کالو په جریان کې ټولنیز شو، خو کتاب او لیکوالي د سوونو کلونو په بهیر کې بیا هم ټولنیز حزم ته نه ده رسېدلی. دې ته په انګلیسي کې انټرنلیز کېدل وایي. خوشبخته دی هغه ټولنې چې لیکوالو کتاب یې ټولنیز سوی یا د عام ذهنیت ډېره برخه ګرځېدلی وي. زموږ د دې ونې فرهنګي او رسنیزه څېره شعر د بیان د ازادۍ یوه سمبولیکه بڼه ګڼي او په وینا یې ډېرې هغه خبرې چې واضح نه ویل کېږي د شعر په هنري لمن کې رانغښتل کېدای سي. د تړلو ټولنو په تړلو او کړکېچنو شرایطو کې د بیان د ازادۍ یو سمبولیک د بیان شکل هم خپله شعر دی. یعنې هغه خبره چې پر خوله راوړل یې درته سخت وي، شعر کول هنریت ته رسول یې درته اسانه کېږي او په دې توګه ته کولی سې چې خپله خبره وکړې. د راپور په دې برخه کې دوی په خپل غږ کې یو غزل اورو. دا هم یو غزل. سترګو ته دې ژوند او ریاضت ښه دی، سترګو ته دې ژوند او ریاضت ښه دی، اور ته د سینې د ورتګ ست ښه دی. مخ پروه ټول د شواخون وضعیت، هر قدم پر روڼ ګریوانه خپت ښه دی. حال د میکدې او جام تلف چې کړم، وټوخي وایي ژوند په مرحمت ښه دی. څنګ په څنګ اوږه په اوږه وخاندو، درد وکړي وایي لږ لږ اجازت ښه دی. لورې چې څوک ستا د خولې مسکا اخلي، لورې چې څوک ستا د خولې مسکا اخلي، هغو سرخوړلیو ته افت ښه دی. د یادونې وړ ده چې میرویس اتل د زما ویاړ په نامه یو کتاب هم چاپ کړی دی چې د بېلابېلو ډګرونو 130 کسه پکښې معرفي شوي دي. دا کتاب د هغو راډیوي مرکو یوه لړۍ ده چې دوی د بېلابېلو خپرونو په لړ کې ورسره کړي دي.